سلامونه زموږ نننۍ خپرونې ته ښه راغلاست. خدای وکړي چې ټول روغ او جوړ واوسئ. په دې خپرونه کې موږ د افغانستان په نړیوال دریځ او په راتلونکي خبرې کوو. آیا افغانستان کولی شي له انزوا ووځي او په نړیوالو اړیکو کې فعاله ونډه واخلي که نه؟ نو کوم خنډونه یې پر وړاندې ولاړ دي؟ نن به دا مهم بحث له خپل دروند میلمه حمدالله همدرد صاحب سره شریک کړو. حمدالله همدرد صاحب خیر راغلی. سلامونه تاسو ته او ستاسو ګرانو لیدونکو ته مننه. مننه ډیره زیاته. ښاغلی همدرد صاحب، ستاسو په نظر افغانستان څنګه کولی شي له سیاسي انزوا څخه ووځي او نړیوال تعامل ته داخل شي؟ زه فکر کوم افغانستان هغه وخت کولی شي چې له سیاسي انزوا څخه ځان وباسي هغه وخت چې افغانستان د ملي مشروعیت او نړیوال تعامل ترمنځ دا تعادل مراعات کړي او په افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته سي چې هغه د ملي مشروعیت پر اساس وي، قانون محوره وي او د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي او په عین وخت کې نړیوالو قوانینو ته درناوی ولري، په ځانګړي ډول د ملل متحد له منشور سره سم جوړ شي او په عین وخت کې هغه څه چې افغانستان له انزوا څخه ایستلی سي یا له سیاسي انزوا څخه ایستلی سي هغه سالمه ډیپلوماسي ده یا مسلکي ډیپلوماسي ده او بې طرفه سیاست ته چې افغانستان باید ترسره کړي او په عین وخت کې د اړیکو ترمنځ تعادل ساتل دي یا له ټولو قطبونو سره چې دا نوی نړیوال نظم رامنځته کیږي له ټولو سره فعاله ډیپلوماسي پالل دي او په یو اړخ پورې ځان ډیر زیات منحصر پاتې کېدل نه دي ورته پکار. یعنې منحصره سیاست باید ونه کې، غیر انحصاري سیاست باید مخته یوسي. مننه. د مشروعیت موضوع د افغانستان پر نړیوالو اړیکو څه اغیز لري؟ زه فکر کوم چې په ځانګړي ډول د یو نظام لپاره لکه په افغانستان کې چې اوس حاکم نظام ده، مشروعیت د نړیوالو اړیکو لپاره یو بنسټیز عنصر ده. که چیرې دوی غواړي یا مثلا په افغانستان کې که چیرې راتلونکی نظام غواړي چې مشروعیت پیدا کړي، هم ملي مشروعیت او هم نړیوال مشروعیت، د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره طبیعي خبره ده چې دوی باید ملي مشروعیت هم ولري او په عین وخت کې په داخل کې د خلکو حقونه باید مراعات شي، یو ځواب ورکوونکی نظام باید وي او قانون محوره نظام اوسیږي. د هغه نه وروسته بیا طبیعي خبره ده چې دوی کولی سي چې په افغانستان کې مشروع نظام رامنځته کړي او د نړیوالو اړیکو په برخه کې د یو فعال غړي په حیث یا د یو فعال سیاسي ادرس په حیث دوی هغه خپل فعالیت ترسره کړي، د افغانستان هغه ګټې خوندي وساتي. بغیر د دې دوی به ونشي کولی یا د افغانستان نظام به ونشي کولی چې په نړیوالو اړیکو کې له مشروعیت پرته د یو فعال غړي په حیث فعاله پاتې شي.